زموږ ستاسې په ایمان کې مضبوطوالی څنګه راسي، یعنې زموږ ستاسې ایمان څنګه مضبوطه سي، هغه کم داسې شی دی چې په هغه کولو سره دا زموږ ستاسې ایمان کې مضبوطوالی پیدا سي او زموږ ستاسې ایمان قوي سي او طاقتور سي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړئ، ضرور دې سره ډیوټ وکړئ او دا ویډیو ریپوسټ کړئ، ځکه د دین او د اسلام خبره چې مې چیرې لیده هغه مخته شیر کوئ. ګوره یو ایمان د فرشتو دی، یو ایمان د انبیاو دی، یو ایمان چې دی هغه د عام انسانانو دی. د فرشتو ایمان هغه خو کامل ایمان دی، نه په دې کې زیاتوالی راځي نه په دې کې کموالی راځي، نه کمیږي او نه زیاتیږي، بالمشاهده ایمان دی، بس دا پر دې باندې ولاړ دی. او کم چې د انبیاو ایمان دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي، د انبیاو ایمان ورځ په ورځ په دې کې قوت راځي. کم چې د عامو انسانانو ایمان دی هغه ایمان کې اضافه راځي، په چش سره راځي، په ښو اعمالو په نیکو اعمالو سره په ایمان کې اضافه راځي او ایمان چې دی هغه مضبوطه کیږي او ایمان چې دی هغه قوي کیږي. چې کله یو انسان ایمان راوړی وي خو لیکن په دې ایمان کې د سره عمل نه وي، نیک عمل ورسره نه وي، دغه ایمان کامل نه دی. نو چې د چا ایمان کامل نه وي هغه کامیاب نه دی، نو چې څوک کامیاب نه وي هغه به جنت ته نسی ولاړ. ځکه الله رب العزت فرمایي چې ان للمتقین مفازا، بشک متقین پرهیزګاران خلک چې دي هغه کامیاب دي. او حدائق او اعنابا دا پرهیزګاران دا کامیاب خلک لپاره جنت دي، باغونه دي، میوې دي. دا باقاعده الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي.